السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، پرون چې د پاکستان تحریک انصاف په مرکزي رهنما رؤف حسن صاحب باندې کومه قاتلانه حمله شوه، د هغې تفصیلات مخې ته راغلي دي. هغه تفصیلات زه ستاسو مخې ته ږدم چې آخر دا حمله چا کړې وه او دا کسان څوک وو. د دې سره سره درته دا هم وایم چې پیمرا پرون یو اډر پاس کړی دی او د دې اډر مطابق به په عدالت کې، یعنی په اعلی عدلیه په سپریم کورټ کې به څوک ریپورټینګ نشي کولی او ریپورټینګ به څه قسمه ریپورټینګ نشي کولی او د کم ریپورټینګ به اوس اجازت وي. دا هم ستاسو مخې ته ږدم. د دې سره سره په پنجاب اسمبلی کې یو بیل پاس شوی دی او دې بیل ته اپوزیشن چې څومره پارټیان دي هغه وایي چې دا کاله قانون دی، یعنی دا تور قانون دی. د دې په حوالې سره درته هم وایم او پاکستان تحریک انصاف سره سره چې نورې څومره د اپوزیشن پارټیان دي هغې یو برپور تحریک تیاري کړله. دا هم زه ستاسو مخې ته ږدم چې د دې برپور تحریک کې دننه دوی څرنګه تیاري کړله او دوی به دا برپور تحریک د چا خلاف کوي. راځو اول دلته د رؤف حسن صاحب په حوالې سره وایو. رؤف حسن صاحب G7 ته تللی یو نجي ټي وي چینل ته، یعنې JNN ټي وي چینل ته تللی. کله چې هغوی هلته ریکارډینګ وکړو او د ریکارډینګ نه بار راله نو دوی ولیده چې ځینې کسان چې د خواجه سیراو په جامو کې وو په دوی باندې حمله وکړه. خو په دې کې اهمه خبر دا ده چې پرون په اسلام آباد کې ډېره سخته ګرمي وه، هېڅوک د کور نه نشه راوتلی. خو د کومه دوه خواجه سیرا چې کومه وو، د خواجه سیرا په کپړو کې چې ملبوس وو، د هغې سره یو دوه کسان داسې وو چې هغو ډېرې ګرمې څادرې اچول وې او کله چې د هغې کې د یو کس نه څادر لاندې وغورځېدو نو لاندې کتلی شو چې هغې سره کومه بوټان وو نو هغې د سیکورټي ګارډ والا بوټان هغې اغوستي وو. نو اندازه خو په هغه وخت کې نه لګېده چې د دې د کومه سیکورټي ادارې سره تعلق ده، خو بوټان چې کومه هغې اغوستي وو نو هغه د سیکورټي ګارډ وو. او په دغه وخت کې کومه تیز دار والا آله چې دوی استعمال کړی وو، یعنې بلیډ چې دوی استعمال کړی وو، هغه بلیډ هم د دوی نه لاندې وغورځېدو او دوی کوشش کاوه چې د رؤف حسن صاحب په مرۍ باندې دوی کټ ولګوي، یعنې د هغې شرک چې کومه دی هغه کټ کړي او دوی ختم کړي. خو د هغه خوشقسمتي دا وه چې هغه په دغې کې بچ شو. اوس غټ سوال دا پیدا کېږي چې آخر دا ولې دوی دا کار کړی وو او بیا دوی ولې د رؤف حسن صاحب مخې ته راغلی وو. د هغې اصل وجه دا ده چې رؤف حسن صاحب د پاکستان تحریک انصاف جنرال سیکرټري دی، یعنې هم رهنمای دی او هغه ډېر کلیر دی. یعنې هغه چې کوم چینل ته ځي هلته ډېر په کلیرټي سره خبره کوي، ډېره کلیر خبره کوي او ډېر د هغه په خبره کې د هغه په وینا کې ډېر زیات جان وي او چې د هغه خلاف څومره کسان دي هغې ته د هغې د خبرو نه هغې ته ډېره غصه هم راځي او هغې ته د هغې د وجې نه ډېر نقصانات وي. د دې سره درته دا هم وایم چې د هغې د مخ نه تقریبا 19 ټکونه ایستلی شوي دي او هغې ته ډاکټرانو دا ویل دي که چې تاسو FIR درج کول غواړئ نو ستاسو دپاره لازمي دا ده چې تاسو د سرکاري هسپتال نه ریپورټ جوړ کړئ. نو هغې د دې لپاره په اسلام آباد کې پیمز هسپتال چې دی هغه منتخب کړی دی. پیمز هسپتال ته په عام زبان کې موږ کمپلیکس هسپتال هم وایو. نن سهار هغوی پیمز هسپتال ته راغلي وو، د هغې سره د پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب و او د هغې سره شعیب شاهین صاحب و چې هغه د اسلام آباد د یو حلقې نه هم پاکستان تحریک انصاف د طرف نه ولاړ و. هغه چې کله هلته راغله نو هلته هغوی طبي معاینه هم وکړه او د طبي معاینې سره سره دوی ریپورټ هم د هلته نه تیار کړی دی او هغه ریپورټ چې کومه دوی به عدالت ته ورکوي. په عدالت کې به هغه ریپورټ دوی ښکاره کوي او په FIR کې به هغه ریپورټ هم دوی خپل مخې ته ږدي. اوس راځم دا درته هم وایم چې د رؤف حسن صاحب هغه ابتدایي ریپورټ چې کومه دی هغه هم راغلی دی. رؤف حسن صاحب ویلي په خپل ابتدایي ریپورټ کې چې پرون هغې د پاکستان تحریک انصاف سیکرټري اطلاعات دی، د هغې د وجې نه هغه مختلف ټي وي چینلز ته ځي او هلته هغې پروګرامونه ریکارډ کوي. هغې ویله چې پرون زه G7 ته تللی یو نجي ټي وي چینل دفتر ته، یعنې JNN دفتر ته دوی تللي وو. هغې د ریکارډ نه چې بعد کله بار راووتلې نو هغې ولیدله چې 4 ملزمانو په هغې باندې حمله وکړه او دا ملزمان بظاهر خواجه سیرا په نظر باندې راته، یعنې خسرګان په نظر باندې راتله، یا که ورته په پښتو کې موږ هجړاګان وایو. د معذرت سره دا لفظ نه دی استعمالول پکار، خو چېرته عام چې کومه زموږ معمول دی یا عام د پښتو په زبان کې چې کومه موږ دوی ته هجړاګان وایو، د هغو په جامو کې دا کسان چې وو دوی ملبوس وو، د هغې جامې اغوستې وې. هغې ویله چې د ملزمانو په نیت خو دا و چې زه یې قتل کړی وی، خو د خوشقسمتۍ نه زه له دې نه بچ شوم. هغې ویل چې په 13 سشي باندې دوی په ما باندې حمله کړله. هغې ویل چې زما څه ذاتي د هېڅ چا سره هېڅ قسمه مسله نشته او هغې دا هم ویل چې په ما باندې کومه کسانو حمله کړې ده دوی د ګرفتار کړی شي او د دوی سره دی قانوني کاروایي هم وکړی شي.
روپسند صاحب چې د پیمز هسپتال ته راغلی دی میډیکل ریپورټ یې دا ځای نه تیار کړی دی او طبي معاینه یې هم خپله کړله او د دوی سره اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب او شعیب شاهین صاحب و. پرون د فبروري د طرف نه یو غټ اډر راغلی دی او دا هم ډېر زیات حیران کن دی او حیران کن په دې حوالې سره چې په یو جمهوري ملک کې داسې بیانات راځي یا داسې ریپورټس راځي نو دا د خلکو دپاره ډېر زیات حیران کن وي. فبروري اډر جاری کړلی چې اوس به عدالتي کاروایي تاسو نه ریپورټ کوئ، یعنې په کوټ کې دنده چې څه قسمه کاروایي کیږي هغه به یو صحافي هم نه ریپورټ کوي. که چېرته جج سوالونه تپوسونه کوي هغه به هم بار نه ریپورټ کیږي. د دې سره چې کومه جج ریمارکس ورکوي هغه به هم بار چې کومه دی نه ریپورټ کیږي او د دې سره سره چې کومه دی سپریم کورټ کې چې کومه فیصله د سپریم کورټ طرف نه راځي صرف او صرف هغه سپریم کورټ هغه فیصله چې دا هغه به ریپورټ کیږي. د دې نه علاوه چې دننه په عدالت کې د سماعت په ټیم کې به چې کیږي هر څه ریمارکس که راځي که هلته سوالونه تپوسونه کیږي دا به څوک نه ریپورټ کوي. او د دې وجه اصل کې دا ده چې څومره د دروغو مقدمات جوړ کړل شوي دي په هغه کې چې کله وکلا یا ججان چې کومه دي هغه سوالونو تپوسونه کوي یا هغه وغواړي چې د سرکاري وکیل نه د هغې په حوالې سره تپوس وکړي نو زیاتر د سرکاري وکیل سره د هغې جوابات نه وي. نو د هغې د وجې نه چې کومه دی دا قانون دوی راوړی دی چې دا څومره جوابات چې د دوی سره نه وي یا د کومو سوالونو جوابونه د دوی سره نه وي چې دا بار مارکیټ ته نه راځي، بار په میډیا باندې نه راځي چې خلکو ته د دې اندازه نه کیږي. زه ستاسو مخې ته ځینې کیسونه داسې چې دا اقدمه د دې نه به تاسو ته اندازه وشي کومه چې د لاپته افراد معامله وه، یعنې کومه کسان چې ورک شوي وي د هغې په معامله کې د ججان صاحبانو چې کله سوالونو تپوسونه کړي نو په هغې کې د سرکاري وکیل صاحب سره جواب نه و. هغې سره دا جواب نه و چې دا کسان په کوم ځای کې لاپته شوي دي. هغه چې کله بار رالو نو د هغې د وجې نه ډېر شي خلکو ته چې کومه د نقصان هم ورسېده او په ډېرو داسې ادارې دي چې په هغې باندې خلکو ګوته هم چوته کړې وه. د دې سره سره که موږ سایپر کیس ته وګورو د هغې په حوالې سره د سرکاري وکیل سره ډېر سوالونو جوابونه نه و. د هغې نه مخکې عدت کیس چې کومه دی په عمران خان صاحب باندې چې شوی دی دا هم ډېر زیات شرمناک کیس دی. د دې په حوالې سره د سرکاري وکیل سره هېڅ قسمه جواب نه و. شاعر فرهاد چې کومه دی هغه چې اغوا شوی دی د هغې په حوالې سره هم د سرکاري وکیل سره داسې سوالونو جوابونه نه و. نو دارنګې ججان چې کومه افسران په حوالې سره خبره کوي او بیا بالخصوصا بالا افسران چې کومه دی هغه خبردار کوي که تاسو چېرته داسې ونه کړم د دې په بدله کې به دا د هر څه کېږي. نو اوس فیمرا دا ویل چې د هر څه بار ته راتلل نه دي پکار او په دې باندې به هېڅوک خبره نه کوي، نه به په الکترانیک میډیا خبره کوي، نه به په سوشل میډیا خبره کوي. او هغې دا کومه اډر چې کومه دی دا د پرون چې څومره الکترانیک میډیا چینلز دي پرنټ میډیا چینل دي ټوټل ته هغوی دا لیږلی دی. اوس راځو درته وایو د پنجاب کې چې کومه کاله قانون یا تور قانون پاس شوی دی. که تاسو ته یاد وي پیکه قانون پاکستان تحریک انصاف راوړی و په 2019 کې. په هغه وخت کې پاکستان تحریک انصاف ویل چې دوی په حق باندې دی او دا قانون پکار دی. او په هغه وخت کې چې څومره د پاکستان تحریک انصاف رهنماګانو هغه ویل چې بالکل دا حقیقتا پکار هم دی. او د اپوزیشن چې په هغه وخت کې کومه وه اوس چې موجوده په حکومت کې دی دوی ویل چې دا تور قانون دی او د دې راوړل نه دي پکار. او بعد کې چې کله پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو نو هغه ویل چې یقینا دا موږ ډېره غټه غلطي کړله او دا رنګې قانون موږ له نو راوړل پکار یا دا رنګې قانون موږ له پاس کول نه پکار. خو اوس دا رنګې په پنجاب کې یو قانون پاس شوی دی او د دې د تفصیلات مطابق د پنجاب اسمبلی کې هتک عزت یعنې ډیفامیشن چې کومه بیل دی 2023 هغه په کثرت رای سره منظور شوی دی. اپوزیشن دې بیل ته تور قانون ویلی دی یعنې کاله قانون یې ورته ویلی دی او هغې احتجاج هم کړی دی او د احتجاج سره سره د دغه قانون چې کومه کاپیانې دوی ته ورکړل شوي هغه دوی هم شلولي دي. دا 2023 د هتک عزت بیل چې کومه دی د دې د سزاګانو په حوالې سره هم تفصیلات مخکې ته راغلي دي. دا زه ستاسو مخې ته ږدم. هتک عزت بیل د اطلاق چې کومه دی دا به په پرنټ میډیا باندې هم وي، په الکترانیک میډیا باندې به هم وي، په سوشل میډیا باندې به هم وي. او د دې بیل مطابق چې څوک دروغجنه ګواهي وکړي یا غیر حقیقي خبرونه راوړي په هغې باندې به هتک عزت کیس به کیږي. دا بیل چې کومه دا په یوټیوب باندې هم وي یعنې په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک باندې په ټویټر باندې په فیسبوک باندې په انسټاګرام باندې چې څوک جعلي خبرونه خورئ د هغې باندې به د دې اطلاق کیږي. او هر هغه شخص هر هغه کس چې د هغې ذاتي ژوند ته یا عوامي مقام ته نقصان رسولی کیږي په داسې خبرونو باندې به هم د دې اطلاق وي.
په بل کې د هتک ضد د دعوی کولو فیصلې کولو د پاره چې کومه متوازی ډانچه ده هغه هم تجویز کړی شو ده او دا مقدمات چې کومه دي د دې لپاره خصوصي ټریبیونل به قایم کیږي او دا ټریبیونل چې کومه دي دا په شپږ میاشتو کې د دې فیصله کوي یعنی زر تر زره چې څومره ممکنه وي خو د شپږو میاشتو به دا کیس په باره نه ځي او په شپږ میاشتو کې به دننه د دې فیصله کوي. حکومت چې کومه موجوده ماتحت عدلیه ده د دې په مقابله کې زیاده الاونسز به دوی ته ورکوي او مراعات به ورکوي او د ټریبیونل لا ججان چې کوم دی د دوی اختیار دوی ته هم ورکړی دی. خو په بل کې یو بل تجویز دا ورکړی دی چې هتک ضد درخواست چې کله موصول شي نو ټریبیونل که به دا نه ګوري چې دا کیس حقیقتا دی که نه دی د هغې نه مخکې د ټریبیونل څخه دا حق هم وي دا به چې دوی 10 لک روپۍ چې کومه دی په جرمانه کولی شي او کله چې دا کیس ثابت شي د هغې نه بعد دوی د 3 کروړو پورې چې کومه دی دوی جرمانه کولی شي. یعنی که دا کیس ثابت نه شي او صرف هلته درخواست موصول شي نو د ټریبیونل څخه به دا حق وي چې هغه په دغه وخت کې اول چې کومه دی دا کار وکړي چې دغه کس ته د 10 لکو جرمانه واورئ. په عیني عهدو باندې چې کومه کسان مامور وي د هغې خلاف چې کله الزام راشي نو په هغه صورت کې به های کورټ بینچ چې کومه دی د دې سماعت کوي. یعنی دلته به کې بیا فرق دوی چې کومه دی پیدا کړی دی د یو غریب سړي دپاره او د یو های پروفایل کس دپاره. زنانه چې کومه دي او خواجه سیرا چې کومه دی د هغې دپاره چې کومه لیګل ټیم وي د حکومت هغه به د دې معاینت کوي. پاکستان تحریک انصاف دا خو دغه کاله قانون چې دی یا تور قانون ورته موږ وایو او یقینا چې کله دا حکومت ختم شي دوی به هم وایي چې دا قانون دی غلط پاس کړی دی او د دې رزلټ په بعد کې راځي تاسو به وینئ او زه به هم وینم. اوس راځو دا درته وایم چې پاکستان تحریک انصاف او د هغې سره چې څومره د اپوزیشن پارټیانې دي هغه ټولو پارټیانو چې کومه دی یو برپور تحریک جوړ کړی دی او د برپور تحریک دوی د موجوده حکومت خلاف او د اسټبلیشمنټ خلاف دوی تیار کړی دی او دوی هېڅ قسمه کمپرومایز ته نه دي تیار. یعنې دوی د دې حکومت سره او نه د اسټبلیشمنټ سره خبرې کولو ته تیار دي نه به د دوی سره کینی چې د دوی سره خبره وکړی شي. خو د دې سره سره پاکستان تحریک انصاف دپاره ښه خبرونه هم را روان دي که موږ وګورو د پرویز الهي صاحب په حوالې سره هم ډېر ښه خبرونه را روان دي پرون هغه خپل کور ته رسېدلی دی او د هغې نه دا توقع نه کېده چې به دومره صبر او تحمل نه کار واخلي خو لکه څرنګه چې هغې د صبر او تحمل نه کار اخیستی دی د دې نه اندازه لګي چې دا څومره غټ سړی دی او دوی خپل کور ته رسېدل دي. دارنګې د عمران خان صاحب مبینه کومه لور وه د هغې کیس چې کومه دی هغه هم پرون ختم کړه شو او دارنګې په پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو په ورکرانو باندې په رهنماګانو باندې چې کومه د 9 مې کیسونو په هغې کې دوی ته هم ریلیف چې کومه دا اوس شروع شوی دی دوی ته میلاویږي. خو پرون د دې نه بد خبر دا زه ستاسو مخې ته ایږدم چې په سینټ کې کومه الفاظ استعمال شوي دي او سینټرانو د اعلی عدلیه په حوالې سره کومه الفاظ استعمال کړلي دا ډېر زیات حیران کونو. بالخصوصا زما دپاره خو ډېر زیات حیران کونو چې د اعلی عدلیې دپاره ته داسې الفاظ استعمالوي او بیا په داسې وخت کې چې په چا باندې کیسز روان دي د چا چې کومه دی سب جوډیشل دي ځینې خبرې په هغې باندې هم ته داسې الفاظ استعمالوي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.